یې لکه د خدای مسلمانه دې کور والا کار خو ظالم کولنګي چرګان به یې وکړه یار ځکه د کوړګو نه یې پته لګي کوړګې وکړه ډېرې ګڼې دي خو د خدای مسلمانه مغازیه خو د دې ځای نه دې ټوپ کړئ خو بس هم د دې ځای به شي مړ به شي خو زه مړه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی ډېرې ګرانې الله ته اسانې دي دانګه ما یا الله ته پکې خیر واچوې وی یا الله خیر زه بس خره خدای خیر کو ورځمه پې مړه اوس پې پته لګي دې ته نه ګورم بس غلا کوم غلا لکه مغازیه بیا رې کوم خامخا کړې ده په منډو شوې اسلامه څنګه چل دی یار خیر دی ټیک ځای کې ته څه ولې سړي ته وایه وښایه سیدي مړه دا خدای مسلمانه ده هماغه څرک دی یار لږ بیمار شوی دی ډاکټر لی بوزم دا د چا دی دا زما دی که نه ته په ایمان دی چې دا ستا دی د خدای مسلمانه په خپل مال قسمونه مه راکوه قسم نه ښې راخلي او نه بدې راخلي مړه چې اوس دا خولي وم نو خلک به بیا وایي چې خولۍ پې ماته کړه ګوره هغه سړی به دا خبره کوي که نه چې قسم نه ښې راخلي او نه بدې راخلي چې چا ایمان په ځای ولاړي ته خو همدغه د بېایمانۍ کارونه کوه د چا کورونه منواره بس یې خفه کېږم د باندې اسلمه تا زما خیال چې نن د جوړې بیا نه دي څکلي ګاډې واډې مه وایه چې اوس ته باندې دا خولۍ ماتو فضول خبرې مه کوه نو فضول خبرې سره کې نشه خو ما پرېښې ده پرېښې دي دا نورې پرېښې مې نه ده شپږ میاشتې مې هسپتال کې تېرې کړې یاره په والله چې دې منه مسلم یا نو نن سبا څه کوې نن سبا ولې ته خبر نه نه اوس د پلاټونو کار کومه پلاټونه نه مو خرڅومه یعنې که د خدای مسلمانه دا دې څه وایي او که نه نمک منډۍ ته به مې بوځي او ښه ډنډه پروګرام برباندې کې یارو کې ستا دا تنور خدای پاک موړ نه کو په دقې نصفونو پسې ګرځه بس سره وواله دغه چل دی که نه د خدای مسلمانه موږ خو چې د 100 روپو شی وایو بیا راباندې د 300 روپو پروګرام کې علما یو پلاټ مې اغوښتی دی خرڅېږي نه یم سخت پې خفه یم نو د خدای مسلمانه ولې نه خرڅېږي یم د جومات په خوا کې دی که نه دا ولې بې وقوفه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی کوم انسان چې د الله خوښ شي نو هغه خپل کور ته بوځي مونځ پې وکړي تلاوت پې وکړي بې وقوفه الله خپل کور سره کور درکړه او ته پې خفه یاره دا خبره مړه چې دا خوله دې وام که وپشه مړه اره یاره مغازي ته وګوره ټول عمر یې غلاګانې کړي دي اسانه قیمتي خبره یې راته وکړه یاره نن د پس د خپل کور خرڅوم او د جومات په خوا کې دا پلاټ جوړوم کو نور څه ني نو بچي خو به مې سبقونه وي که نه مانځله خو به ټیم په ټیم ځي که نه یاره انشاءالله همداسې کومه ښه ولې ترورو وای ملک صاحب او جی او شته ملک سره مې کار دی خطرو صبر وکړئ نن ښه شاباس بیا الله دې لوی کړه سلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام اکرم څنګه خیر دی جی ملک صاحب بار یو زنانه راغلی ده داسې کار وکړه وشه رې وغواړه وشه صحیح دی جی راځه ترور راځي وای خوشاله کس بیا راځه ترور راځه ملک صاحب کینه ترور کینه ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام خیر شه ترور وای خیر شه ته دې بیګا خلولې دې او د قولنګ شرګي بچیرانه غونډولې دي ها د ملک په علاقه کې وکړه خو ترور ته هیڅ غم مه کوه کله چې د یو کلي نه غلا کېږي نو هغې کې د محلې کس ورسره انوالي الله د خیر کړي ویم زه خو کونډه یم او د الله ناصرې نه مې بل اسره نشته ترور جاړه ما الله به خیر کړي اکرامه داسې کار وکړه یو 10,000 روپۍ دې له ورکړه وی الله دې ډېر خوشحاله کړه ځه د ملک په علاقه کې غله خو زه الله دې په ګوتو راکړي داسې سزا به ورکوم چې دا ټوله دنیا به یاد ساتي وخت پېښم کله خو په ګوتو راشي ویم دا چې ګوله دا لاره یې ته راتلو ده راضي وم په دې لار هغه دې را روان دی سلام علیکم جی وعلیکم سلام ولې ستاسې کار دی چې زه بغلو کوم زه پته به ونه لګي سرمن به دې وباسم خدای شته چې صاحب خو ما تا نه غلا کړي ها
ته څه وې چې زه به غلا وکړم او څوک به خبر نه شي نن سبا خو دیوالونه مل ویو نه دا اوس ثبوت څه چې ما ستاسو نه غلا کړې ده ثبوت ورته وښایه تاجي ګله ثبوت ورته وښایه ثبوت ورته وښایه وای مور دې ودرېږه کله زه خو ستړی شوم ته واپس په دې طرف ته وشه زه واپس په دې بل اړخ ته تاوېږم په ټیک ته تاجي ګله ورته پرې عمده ځای ښه دی په دې ځای به راځي زما خیال دی لاړې او لاړئ وای تاجي ګله چې کوم ځای کې ځان راورسوه تاجي ګله کوم ځای کې سړي مې په وړاندې ورکړو په کوم ځای کې واچوه ورته ورې پورې واچوه ایوړې ما څه کوئ ته خدای مسلمانانو څه کوئ مسو وای څه کوئ ته خدای مسلمانانو د کشمیر غزاله راغلې یاسو وای پرېږدو یې نه د کلي ملک نه بوځو تاجي ګله خبره دې صحیح ده خو سړی اونې ګیر کړې پړې ورڅسکه وای حاجي صاحب زه درته مینت کوم زه درته زاري کوم د کلي ملک نه ما به بوځې زما یې توبه وي پرېږدم نه د کلي ملک نه د بوځم وجلې دی مړ کوي حاجي صاحب په خدای به شي او په تا به شي زه درته مینت کوم زاري راته کوم زما یې د کڼ نیکه توبه وي هغه په لارې سړي نه مې مه بوځه هغه سړی یې وژني ګوره تاجي ګله دې سړي ډېره غټه توبه وویسته بس دې معافې کړه معافې کو زه د الله پر ودام معافې وای حاجي صاحب توبه یا داسې کارونه کوي نه زما یې توبه وي وی چې سر زماوي څنګه ستاوي نو مزه بداوي کو داوي چې ودو د عمر شما او کنه مغازیا ویم زمین د مشرانو غمتل دي وی اسې په ظاهره سرګلونه رانه تودي او پروت یم یوازې ټول غمونه رانه تودي پرېږده مغازیه مړه د خدای مسلمانه یلکو دا خو مې لیلا را روانه ده وای یاره ورګه چې ورشم وای د بنګو پیشا وای ما پسې आवाज څنګه وکړو که زما رونه د باندې خبر شو کنه ټوټې به دي کی توریا ویم لیلا ستا په مینه کې خو زه ټوټې نه خو قیمې شم خو زه ستا مینه نشم پرېښودی وای ویم چې ته ما سره مینه کې دومره یو نو کمیس کښتیه ته ماله څه وکړې تورې بالا وا راشه خو تودېږي ویم زه باتور یم ازمري د برید ونیسم خو چې په لاره کې مړ پروتي جمدې نه وای تا نظر تا نه لوکې همداسې ښکاري تیار سلاجوتو ټیکهدارو به داسې کار وکړه اوس مې یو 15,000 روپۍ پکار دي دا راکړه نیا کاره زما 400 دې ته یو وایي که نه لیلا د بم غوزار دې راباندې وکړو د خدای مسلمانې په جامو پسې مې مزه په جیب کې مې منګکان ټوپونه وي خو ستا دپاره خو 500 روپۍ خو څه کې چې 15 لکه هم دله درکړم راځه چې سپیشل چینجي دله وکړم راځه راتېږه څخه لیلا یه ته بخې ترکیه همدا راته ووایه چې کار روزګار دې څه دی ویم د خدای مسلمانې زما د روزګار خو اډو تپوس مه کوه زما روزګار چې کوم دی په بار ملک ټول چلیږي لین کوزرې مې دي ټریري مې دي بکسي مې دي کینټینرې مې دي او ټوله سپلۍ بار ملک ته زما کېږي راځه دا تپوسونه مه کوه ځه د خدای مسلمانې تا ته څنګه ووایم چې غلاګانې کوم
ها تنگیله شیرپاله تنگیله تنگی والا شیرپا والا استاد السلام علیکم وعلیکم السلام استاد شپېشلو کې ځي یاره موږ ولاړ څه ته یو ولې نه ځما خجي د 400 پورې به 100 روپۍ والي یاره کېږي خو زیاتې خو تا نه به یو 200 روپۍ والم دا دې سوي د خدای مسلمانه ګزاره وکړه تیل کم دی ته ورسېدل کېږي 300 تا ته مې 200 یادې کړې نه چانچیانو خو زمونږ هم خو موږ خو داسې سګرټونه نه چلو لکه ته سګرېټ چلې یاره اوس ګرانې شوې ده که نه یاره ښه ده نو د یو کس خو د 2 کسانو نه نه زنانه خو پکې پرېبوځو د سره ښه توخېږه هله توخېږه داسې کار دی چې ته ده ورسوه او زه به پرې پولو غاړه درځم صحیح ده ها